د مهمو خبرونو سرټکی. کابل ته د حنا رباني په مشرۍ د لوړپوړي پاکستاني پلاوي سفر. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. دواړو لورو په راتلونکو کې د ګټورو او مثبتو ګامونو د اخیستلو او د ستونزو د هواري په اړه هوډ څرګند کړ. د تاجکستان په کوربتوب د هرات 10مې امنیتي غونډې پیلېدل. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت او د بشري حقونو پر بنسټ د اساسي قانون پر جوړولو ټینګار وکړ. تأسیس واقعا حکومتی فراگیر با انعکاس منفعت‌های تمام گروه‌های اساسی قومی افغانستان. 2000 کسان د نشهیي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت وایي په تیر کال کې د نشهیي توکو د قاچاق په تور 2000 کسان نیولي او لسګونه ټنه نشهیي توکي ترلاسه کړي دي. هر چا بیا هم وکرله هغه اوس مجرم بلل کیږي، هغه به رانیول کیږي. د پاکستاني طالبانو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ اوربند پای ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی چې د دغه هیواد له حکومت سره اوربند پای ته رسیدلی او خپل بریدونه به بیا پیل کړي. سلامونه، ستړي مشئ، وخت به په خیر. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. زه محمد وسیم وصال یم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره حنا رباني کار تېره ورځ سهار د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغله. د بهرنیو چارو وزارت د دغه پلاوي د لیدنې خبر د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره د لیدنې خبر ورکړی دی. د دغې اعلامیې پر بنسټ په دې کتنه کې ښاغلي متقي د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ګټه وګاڼه او غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو پر وړاندې شته ستونزو ته پام وکړي. حنا رباني د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا غوښتنه هم وکړه او ویل چې هیواد به د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره اړین ګامونه پورته کړي. د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا رباني کار تېره ورځ سهار د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلې وه. میرمن رباني د دغه ورځني سفر په ترڅ کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ په دې کتنه کې امیر خان متقي ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ تعامل د دواړو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو په ګټه دی. ښاغلي متقي همداراز په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته د پاکستان د حکومت د سمدستي پاملرنې غوښتنه کړې او په پاکستان کې د افغان بندیانو پر ژر خلاصېدو ټینګار کړی دی. متقي صاحب په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون یو بل هیواد ته د مسافرو د تلو راتلو او په لارو کې د اوښتو په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کولو د تجارت او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه پاکستانی لوری ته یادونی وکړي. سفر بانو ربانی دو پیام بسیار مشخص داره به طالبان. اول که طالبان قرار است با زن وارد گفتگو، معامله و مذاکره شوند که خودشان عملا زنان از صفحه روزگار حذف کردن. زنها در بخش آموزش، کار، سیاست، اقتصاد حذف شدن و طالبان قرار است با یک زن وارد گفتگو، مذاکره و معامله شوند. دوم پیام تندی است که بانو ربانی از اسلام آباد به کابل برده که دیگر پاکستانی‌ها و اسلام آباد تحمل درگیری‌های مرزی را ندارند. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سوداګرو ته د اسانتیاوو برابرولو هم ټینګار کړی دی. ډېر شیان به وروسته بیا مخې ته راشي، خو بهرحال سفر مهم دی. دا نوی حکومت جوړ شوی په اپریل کې پاکستان کې دا ولنې د وزیر په مشرۍ کې د پاکستان د پلاوي سفر دی. نو اهمیت پاکستان لپاره هم شته، د افغانستان لپاره هم شته. ضرور په پاکستان خپل نور تشویشونه د ښځو حقونه دي، که د تعلیم مسله د جنکو، دا به ضرور شریک کړي افغانستان طالبان حکومت سره، ځکه چې پاکستاني مشران اوس په بیانیو کې دغه ذکر کوي. په دې کتنه کې حنا رباني هم د دوړ هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیز همکاریو په تیر بیا په تجارتي برخه کې د زیاتوالي غوښتونکې سوه. د رباني اصلي سفر افغانستان ته دا دی چې یو ځل اوس بیا غواړي چې د طالبانو سره خپل هغه پخوانی
تعهدات چې لري هغه بیرته تازه کړي. او بل اساسي مسله دا ده چې په دا لنډ وخت کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د پاکستان او طالبانو ترمنځ پر بعض شانو باندې اختلافات دي. مثلا سپین بولدک کې د دوی په منځ کې درګیریانې وسوې، دانګ پټان کې درګیریانې وسوې. او زما په نظر څلورم عامل دا دی چې پاکستان غواړي جهانیانو ته هم دا وښيي چې موږ په یو میرمنې باندې ډیپلوماسي کوو او موږ طالبانو ته میرمنې ورلیږو. زه فکر کوم چې په دې کې هم یو ډیپلوماټیک پیغام پروت دی، هم طالبانو ته او هم جهانیانو ته. میرمن رباني په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري ډاټ هم ورکړی. دغه پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ اوربند پرون پای ته ورسید او د پاکستان د تحریک طالبانو مشرتابه خپل جنگیالي ته امر کړی چې جګړه بیا پیل کړي. د هرات لسمه امنیتي غونډه تېره ورځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې پیل شوه. دا غونډه د افغانستان په اړه د بېلابېلو هیوادونو د سیاستوالو، کارپوهانو او څېړونکو په ګډون د څه باندې 100 کسانو په حضور کې جوړه شوه. په دې غونډه کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو په باب اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو شتون زیات شوی دی. په دې غونډه کې ګډونوالو د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو، د یو اساسي قانون په درلودلو چې د ټولو اتباعو حقوق پکې خوندي وي، د ښځو د برابرۍ او د افغانستان پر نه تجزیه کېدو باندې ټینګار وشو. د هرات د لسمې امنیتي غونډې پیل د ټول شموله سیاسي نظام تر عنوان لاندې د هغې بڼې او د لارې نقشې په اړه، خو دا ځل په تاجکستان کې پیل شوه. د نړۍ د بیلابېلو هیوادونو یو شمېر سیاستوال، کارپوهان، څېړونکي او مدني فعالان د 2 ورځو لپاره په دوشنبې ښار کې غونډه کوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فرحات سلیم په دې ناسته کې په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو شتون په اړه اندېښمن دي. هغه د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په غندلو سره د ټولو اړخونو د ګټو په نظر کې نیولو سره د ټول شموله حکومت جوړول په افغانستان کې د سولې او ثبات یوازینی عامل بولي. ما معتقدیم که تأسیس واقعا حکومتی فراگیر با انعکاس منفعت‌های تمام گروه‌های اساسی قومی افغانستان یکی از عامل‌های اساسی رسیدن به امنیت و ثبات در این کشور میباشد. گذشته از این ما نقض حقوق‌های نمایندگان ملت‌های گوناگون و زنان در افغانستان را محکوم می‌کنیم. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی صلاحکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا هم وایي چې د یو آزاد او بېپرې افغانستان غوښتونکی دی چې له ځان او نورو سره په سوله کې ژوند وکړي. باید روایت جدیدی آفرید که بنیاد آن بدون هر شک و شبهه‌ای بر اصول و ارزش‌های زیر استوار باشد. حاکمیت پرسش ناپذیر مردم، داشتن قانون اساسی مبتنی بر حقوق و آزادی از آزادی‌های اساسی شهروندان، پذیرش بدون قید شرط برابری زنان با مردان، رعایت بدون قید و شرط حقوق بشری، پذیرش تنوع قومی و فرهنگی کشور. تر اوسه کابل په دې غونډه کې د خپل استازي د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شاژدافیر کیرن ډاګر چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، دا د افغانستان د وضعیت په اړه د نظرونو د تبادلې لپاره یو فرصت وباله. نوموړي په یو ټویټ کې ویلي چې د چمتو دی چې د افغانستان له خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ بیا تکرار کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مسؤل جوزف بوریل د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې د دغه هیواد د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د جرمني سفارت د افغان اتباعو په عام محضر کې د وهلو ټکولو عمل غندلی او هغه له انساني کرامت څخه سرغړونه بللې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت د جرمني د سفارت دغه څرګندونې له اسلام څخه ویره بللې ده.
په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر د افغانستان وضعیت اندېښمن کړی وایي چې د دغه هېواد د خلکو وضعیت مخ په خرابېدو دی. جوزف بورل دغه څرګندونې په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د پراختیایي چارو د وزیرانو د غونډې په څنډه کې وکړې. د افغانستان پر وضعیت به خبرې وکړو. هغه ځای چې ډېری موارد پکې سم نه دي روان خو د بدترۍ په لور روان دي. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره یو کال وروسته به د افغانستان وضعیت نور هم خراب شي. امروزه فقط عملکرد این نهادها و این کشورها بر اساس صدور اعلامیه و ابراز نگرانی مختص شده و خلاصه شده که باعث افزایش ناامیدی در کشور میشه. بلخوا په افغانستان کې د جرمني سفارت په لوګر ولایت کې د څو تنو عامو وګړو په درو وهل له انساني کرامت څخه جدي سرغړونه بللې ده. د جرمني سفارت په ټویټ کې له اسلامي امارت غوښتي چې د حکومتونو ترمنځ د حقوق او د شکنجې په وړاندې د ملګرو ملتونو د کنوانسیون درناوي ته ژمن شي. هیچ انسان افغانستان آرزومند از این نیست که در مقابل مردم شلاق بخوره به خاطر گناهی که انجام داده. اگر گناهی انجام داده باید مطابق قانون با او برخورد قانونی صورت بگیره که متاسفانه ما در افغانستان قانون نداریم. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند قادر بلخی د جرمني سفارت دغه سرګندونو په خبرګون کې دا سرګندونې له اسلامي امارت ویره بللې ده. ډیره د اندېښنې وړ ده. داسې یو هېواد چې په تیر کې یهودیزم پاللی او نجات پرستۍ لپاره د جبري کارونو پنډغالی جوړ او د اسلام څخه د ویرې لار خپله کړې ده. دا اندېښنه په ټوله بینالمللي ټولنې کې موجوده ده او هر ځل هم اظهاریږي مګر په څو ورځو کې دا خبرې ډېرې زیاتې سوي دي او زیاتې کېږي. امید دی چې په کابل کې ځینې خلک ودې ته غوږ ونیسي ځکه ژمی را روان دی او افغانستان و ډېر سختو و ډېرو کومکونو ته ضرورت لري. لہذا باید د بینالمللي ټولنې سره تعامل وشي. څو ورځې وړاندې په لوګر ولایت کې د اسلامي امارت لخوا تر 10 زیات کسان د بیلابیلو جنایاتو په تور په درو ووهل شول چې د نړیوالو توند غبرګونونه یې راوپارول. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت الله رګاشیف د سعودي عربستان په جده ښار کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ په دې کتنه کې د افغانستان د کړکېچ پر سوله ییز حل او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د دغه هیواد او د اسلامي همکاریو د سازمان د هڅو په اړه خبرې وشوې. په ورته وخت کې دواړو لورو د اسلامي همکاریو د سازمان د غړو هیوادونو لپاره د یو متحد دریځ پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د ازبکستان او د اسلامي همکاریو د سازمان هڅې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي عصمت الله رګاشیف د سعودي عربستان په جده کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له ځانګړي استازي طارق علي بخیت سره وکتل. د اعلامیې پر بنسټ دغه دوه ازبکستاني چارواکو د اسلامي همکاریو د سازمان غونډه د افغانستان د کړکېچ پر سوله ییز حل او د عاجلو بشري مرستو پر رسولو متمرکزه وه. ازبکستان او د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د کړکېچ د سوله ییز حل او د عاجلو مرستو د برابرولو او همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د غړي هیوادونو د یو موټی موقف د رامنځته کولو په اړه د نظرونو تبادله وکړه. کشورهای اسلامی مشورت بیشتری در رابطه با گفتگوهای افغانستان و حل مسالمت آمیز بکنند و از جهت دیگر حکومت سرپرست باید به یک نحو سازگاری بکنه با اقدامات اطراف افغانستان به خاطر بهبودی دیدگاه‌های سالطلبانه در منطقه و مترتب این نشست طبیعتاً از دلش می‌خواهد به یک نحو یک مشروعیت برای طالبان نیز تعریف کنه که خو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ځانګړي استازي په افغانستان کې د تمریز مزار شریف او کابل پیښور د اورګاډي د پروژې د پلي کېدو په برخه کې د ازبکستان د هڅو ستاینه وکړه. و هر قدر گفتگوها بیشتر شود و امارت اسلامی بتانه که کشورهای همسایه و منطقه و جهان را تشویق و ترغیب بکنه تا باشد این مشکلات مردم افغانستان یک راه حل مثبت برش پیدا شود و ما بتانیم که یک قدم نزدیکتر برای رسیدن راه حل برای افغانستان تلاش‌های خود را بکنیم. امید است که این تلاش‌ها یک نتیجه مثبت بده. په همدې حال کې د ازبکستان ځانګړي استازي یوه ورځ وړاندې د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو مرستیال سره هم کتلي وه.
د کورنۍ چارو وزارت په تیره یوه کال کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د 2000 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال وایي د اسلامي امارت د رهبرۍ له حکم سره سم په هیواد کې د نشه یي توکو هر ډول کښت، پیر او پلور منع دی او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. له بلې خوا د هیواد اتباع له اسلامي امارت څخه هیله کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو اصلي ریښې ومومي او له منځه یې یوسي. په هیواد کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور سلګونه کسان نیول شوي دي. په افغانستان کې پر نشه یي توکو له بندیز وروسته د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې شاوخوا 2000 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولي دي. دغه وزارت مرستیال همداراز زیاتوي چې په دې موده کې 40 ټنه نشه یي توکي کشف او ضبط کړي دي. په دا یو کال کې موږ تر 1900 یا تر 2000 کسانو پورې دغه مجرمین یا قاچاقبران چې هغه قاچاقبري کوي یا پر دغه محتاجونو باندې مواد خرڅي یا پر لوی لارو باندې تګ راتګ کوي یا په ښارو کې خرڅي، دا موږ نیولي دي. ښاغلي همکار زیاته کړه چې له دې وروسته به چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په هیواد کې د نشه یي توکو کښت، پروسس او پیر او پلور وکړي او له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسي. هیڅ چاته د یو لویشتي اجازه نشته چې مواد مخدر وکړي، یعنی تاریاک وکړي یا چرس وکړي. نو که هر چا بیا هم وکړله هغه اوس مجرم بلل کېږي، هغه به رانیول کېږي. د هیواد د پلازمینې اوسیدونکي وایي اسلامي امارت باید په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړو لپاره خپلې اصلي سرچینې ومومي او له منځه یوسي. شهروندان افغانستان که چی از طریق دکاندار هستند یا قاچاقبرای مواد مخدر هستند بیرون از افغانستان به افغانستان وارد میکنه یا چی اینجا تولید میشه، امیدوار هستم مانع این روند شویم، این فاجعه انسانی گرفته شود. در صورتی که اگر بند شود خوب است. اگر ما قال و فعلا بخوایم نخوایم کشت مواد مخدر در افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کشت میشه. اما به نظر ما باید این مثل قانونی بگیره، جنبه قانونی را بگیره. په تیرو څو کلونو کې افغانستان په بیلابیلو ټولپوښتنو کې د نشه یي توکو په کښت، تولید او قاچاق کې لومړی مقام خپل کړی دی. بیرون کشیدن نام امارت اسلامی افغانستان از فهرست مواد مخدر جهان باید در جلوگیری از کشت خاشخاش، تولید، پروسس، فروش، ترافیک قاچاق و استعمال مواد مخدر جدی باشد. تر دې مخکې ملګر ملتونو د روانې میاشتې په سر کې په یو راپور کې ویلي و چې سږ کال په افغانستان کې د اپینو د تولید عاید له 400 میلیونه ډالرو څخه 1 میلیارډ ډالرو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا په کابل کې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره وکتل. د یوناما مشرې په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې د ټولو افغانانو د مساوي حقونو او کرامت لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ډول غونډو جوړول د افغان ښځو په ګټه ګڼي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په کابل کې د ښځو له فعالانو سره وکتل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایو په کابل کې له یو شمېر مدني فعالانو سره وکتل. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې دغه سازمان مشري د ټولو افغانانو د مساوي حقونو لپاره د خپلو هڅو پر دوام ټینګار وکړ. د ښځو محرومیت د کار او ازادۍ ټولنې څخه افغانستان ته زیان رسوي. یوناما د ټولو افغانانو لپاره د مساوي حقونو او وقار لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. در شرایط دردآور و پر از محرومیتی که زنان افغانستان قرار دارند یک چنین دیدارها علاوه بر اینکه بیان میکنه که جهان هنوز هم زنان افغانستان را فراموش نکرده، در حقیقت کمک میکنه که جهان بیشتر آگاهی حاصل بکنه از وضعیت بد و اسفناک زنان افغانستان. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د دې ډول غونډو جوړول د هیواد د ښځو په ګټه ګڼي. ملګري ملتونه کولی شي چې ډېر ښه یو رول ولوبوي د افغانستان د میرمنو د ستونزو د رسیدګۍ په حصه کې. هغوی کولی شي چې د فعلي مدني فعالینو سره او همدارقم د افغانستان د میرمنو سره چې په افغانستان کې دي د هغوی غږ فعلي واکمنۍ ته ورورسوي. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو درناوی او کار او زده کړو ته د لاسرسي حق د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه دي، سرپرست حکومت په وار وار د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو پر رعایت ټینګار کړی دی. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی چې دغه هیواد له حکومت سره وربند پای ته رسیدلی او دغه ډله به د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو پر ضد خپل بریدونه بیا پیل کړي.
د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د دغه پوځي اتحاد له غړو غوښتل چې په دفاعي برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. د عراق لومړی وزیر محمد شیعه سوډاني تیر سهار د یو سیاسي پلاوي په مشرۍ تهران ته ورسید او د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي لخوا تود هرکلی وشو. نور حال په دې بسته کې. تحریک طالبان پاکستان اعلان کړی چې د دغه هیواد له حکومت سره اوربند پای ته رسیدلی او دغه ډله به د دغه هیواد امنیتي ځواکونو پر ضد خپل بریدونه بیا پیل کړي. دغه ډلې خپل ځواکونو ته امر کړی چې په ټول پاکستان کې بریدونه بیا پیل کړي. د تحریک طالبان پاکستان دا پریکړه د دغه هیواد د پوځ په مشرتابه کې له نویو بدلونونو وروسته شوې ده. دغه ډلې ویلي چې د پاکستان د پوځ لخوا په تیره بیا د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د دغه ډلې پر ضد د حملو شمیر زیات شوی دی. تحریک طالبان پاکستان په بیان کې ویلي چې دغه ډلې څو ځلې خبرداري ورکړې او هڅه کړې چې د خبرو بهیر لږ تر لږه د دوی لخوا ګډوډ نشي، خو له بلې خوا د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې خپل بریدونو ته دوام ورکوي. دا اعلان څو ساعت وروسته لا غوښتو چې په جنوبي وزیرستان کې د پوځ دوه افسران په ډزو کې ژوبل شول. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز په توګه د قمر جاوید باجوا د کار پای ته رسیدو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. پاکستاني طالبانو د نومبر په 14مه د پولیسو پر ګزمې د برید مسؤلیت هم منلی و. په دې عملیاتو کې 6 پولیس وژل شوي و. د ناټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ د دغه پوځي اتحاد له غړو وغوښتل چې په دفاعي برخه کې لا زیاته پانګونه وکړي. د ناټو سرمنشي ویل چې د دې تړون په دفاع کې پانګونه اړینه ده ځکه چې ناټو په یو نسل کې له خپل لوی امنیتي بحران سره مخ ده. سټولټنبرګ پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په خبرګون کې ویلي چې ناټو باید خپل حضور له بالتیک سیمې څخه تر تور سمندرګي پورې پیاوړی کړي. هغه ویل پوتین ته باید د ګټلو اجازه ورنکړل شي او دا به په ټوله نړۍ کې استبدادي مشرانو ته وښیي چې دوی کولی شي د نظامی ځواک په کارولو سره خپل اهداف ترلاسه کړي او نړۍ د هر چا لپاره خطرناک ځای کړي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې دغه پوځي تړون د غړو لخوا نورې جنگي ډلې جوړې شوې دي. د ناټو دغه جګپړي چارواکي ویلي روسیا په اوکراین کې د ژمي د موسم له راتګ څخه د وسلې په توګه کار اخلي ځکه چې د دوی ځواکونو د برېښنا د تولید په ګډون ملکي بنسټیز تاسیسات په نښه کړي دي. سټولټنبرګ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوي د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د رومانیا په پلازمینه بخارست کې سره وګوري او ژمنه وکړه چې پر اوکراین د روسي د پوځي یرغل په وړاندې به له کیف سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین وایي روسیا د خپلو انرژۍ پر تاسیساتو د توغندیو د نوي پړاو د بریدون لپاره چمتووالی نیسي. هغه بریدونه چې لا د مخې د اوکراین ځینې برخې په سړېدو او تیارو کې ډوب کړي دي. د عراق لومړی وزیر محمد شیعه سوداني تیره ورځ سهار د یو سیاسي هیات په مشرۍ تهران ته ورسید او د ایران د جمهور رئیس ابراهیم رئیسي لخوا یې تود هرکلی وسو. د عراق په کردستان سیمه کې د ایراني کورد ګوندونو پر مرکزونو د ایران وروستي هوایي بریدونه د عراق د حکومت او سیمه ییزو چارواکو لخوا له نیوکو سره مخ شول. له دغه بریدونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې تهران له عراقي امنیتي چارواکو سره لیدکاته کړي او دا چې د عراق حکومت د ایران د مخالفو ډلو بې وسلې کول او د ایران له پولو لرې کولو ته ژمن دي. خو بغداد په یو رسمي بیان کې اوازې د ایران او ترکیې په پولو کې د عراقي سرحدي ځواکونو د ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. د کردستان په سیمو کې د ایران له بریدونو سره سم ترکیې هم د کردانو پر ضد بریدونه کړي دي. اوس د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ترنګلتیا په زیاتېدو سره دا څنګهیرل کېږي چې تهران ته د محمد شیعه سوداني د سفر له مهمو ټکو څخه به امنیتي مسایل وي. دا لیدنه د ولسمشر ابراهیم رئیسي په رسمي بلنه شوې ده. د ایران اسلامي جمهوریت په پرله پسې ډول ادعا کړې چې عراقي کردستان د ایران په وړاندې د اسرایلو د موساد د امنیتي خدماتو او همدارنګه د کردانو د اپوزیسیون ګوندونو فعالیتونو لپاره ځای ګرځېدلی ترڅو په ټول هیواد کې د لاریونونو اور بل کړي. د ایران کورد ګوندونو دغه ادعاوې رد کړي او عراق له ایران غوښتي چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد وړاندې کړي. د ایران وروستي حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یو لیک کې لیکلي چې له عراقي چارواکو سره د ایران له ګڼو سلا مشورو وروسته ایران له خپل مورثي حق څخه د دفاع پرته بله چاره نه درلوده او پر همدې اساس یې په دې وروستیو کې د داعش پر ضد عملیات ترسره کړل. اوس هم ورځو سپورټي خبرونو ته. په بنګلاديش کې د آسیایي سنوکر سیالیو دویمه ورځ د دغه هیواد د سنوکر لوبغاړو په بریا سره پای ته ورسیده. د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان بریالیتوب د هیواد د کرکټ لوبغاړي د 150 نمرو په لرلو سره د جدول په اووم مقام کې ځای لري. د افغانستان د اتلانو لیگ د دوهم فصل د اتمې اونۍ لوبې له 2 لوبو وروسته ترسره شوې. په دغو لوبو کې د ازادۍ غزني فوټبال لوبډلې د
خراسان فاریاب لوبډلې ته 3-4 ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په اړه به هم معلومات درکړو. نور حال په دې بسته کې. په بنگلاديش کې د آسیایي سنوکر سیالۍ دویمه ورځ د افغان سنوکر لوبغاړو په بریا پای ته ورسېده. دغه سیالۍ چې له څه کم یوې اونۍ راهیسې په لاره اچول سوي دي، د افغانستان د سنوکر لوبغاړو په ګډون د 5 آسیایي هېوادونو ورزشکاران پکې برخه لري. صالح محمد محمدي وتوانېد چې له نیپال او بنگلاديش څخه خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي. له بلې خوا په همدې سیالۍ کې نادر روحاني وتوانېد چې د سریلانکا یو سیال ته ماتې ورکړي او د دې سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د هېواد د کرکټ ملي لوبډله په سوپر لیګ سیالیو کې د 14 لوبو له ترسره کولو وروسته د 2023 کال نړیوال جام کې د ګډون په موخه بریالۍ شوه. له دې جملې څخه افغان ملي لوبډلې 11 بریاوې او 2 بایللې دي او تېره شپه له سریلانکا سره یوه لوبه د باران له امله بې نتیجې اعلان شوه او په پای کې د هېواد د کرکټ لوبغاړي د 115 نمرو په ترلاسه کولو سره د جدول په 2 مقام کې راغلل. د دې ټکي په ترلاسه کولو سره د هېواد بلو ټایګرز وتوانېد چې په هند کې د 2023 نړیوال جام ته لاره ومومي. له بلې خوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا په وړاندې په نړیوال جام کې د اتلولۍ په ګټلو سره دغه لوبډله په نړیواله درجه بندۍ کې 2 مقام ته ورسېده. ټاکل شوې ده د هېواد د کرکټ ملي لوبډله تر راتلونکو څو شیبو پورې د ورځنۍ نړیوالو سیالیو په 3مه لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د چمپیونز لیګ د دویم فصل د 8مې اونۍ شپږمه لوبه له 2 لوبو وروسته ترسره شوه. په دغه سیالۍ کې د ازادۍ غزني فوټبال لوبډلې د خراسان فاریاب لوبډلې ته 3-4 ماتې ورکړه. رحیم الله غزنوي، جمشید غزنوي، جاوید غزنوي او احسان الله غزنوي په دې لوبه کې د ازادۍ لوبډلې ګول وهونکي وو. د خراسان لوبډلې لپاره محمد سلیم جمیلي 2 او احمد بابر 1 ګول ترسره کړ. او په قطر کې د فوټبال نړیوال جام 4 لوبې ترسره شوې. دغه سیالۍ په یوه کې د پرتګال او یوراګوي د فوټبال 2 ټیمونو سره مساوي شول او په پای کې پرتګال وتوانېد چې یوراګوي ته د 2-0 په توپیر ماتې ورکړي او د دې سیالیو بل پړاو ته لاره پیدا کړي. د همدې سیالیو په نورو لوبو کې غانا سویلي کوریا ته 2-0، برازیل سویس ته 0-1 او کامرون له سربیا سره 3-3 مساوي کړه. درنو لیدونکو مهم او وروستي خبرونه همدومره، له پاملرنې مو مننه. تر بیا ښه وخت ولرئ.